बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदरमंदो मिनवालो जो उस्ताद सरूर इम्तियाज़ कमर यौजलवी उस्ताद पदरुन खिदमत के हाजिर मा मिनवालो खबर च द जुल्म शी नो द पुख्तूनख्वा په سیمه کې داسې ظلم وشي چې بیا الفاظ نی چې زه شروعات د کم ځای نه وکړم. پښتون چې ټوپک راوالي نو داسې رپټې وچلي چې بیا مخامخ نه ګوري چې ګناهګار څوک دی او بېګناه څوک دی، نه ماشوم ته ګوري او نه زنانه ته ګوري. یو ډېر افسوسناک او د غم خبر دی د پېښور نه. پېښور کې یو غټه واقعه را پیښه شوې ده. په یو کور باندې څو کسانو فایرنګ کړی دی او دغه فایرنګ په نتیجه کې د یو خاندان نه 7 کسان قتل شوي دي. ډیر د افسوس او د غم مقام دی مینوالو. علاقه د پېښور چمکنی حدود دی، پھندو روډ دی. یو کور باندې څو مسلح کسانو ډزې کړي دي او دغه ډزو په نتیجه کې د یو خاندان نه 7 کسان قتل شوي دي. چې کم کسان قتل شوي دي نو هغې کې بانو زوجه ابراهیم عمر 13 کاله، سلیم ولد ابراهیم چې ماشوم بچی دی عمر 14 کاله دی، بل سلمان ولد ابراهیم چې عمر 10 کاله دی، جلال ولد ابراهیم عمر 6 کاله، سمینا دختر ابراهیم چې عمر 1 کال دی یعنی بیخي په غیږ کې ماشومه وه، حبیب الله ولد محمد مختار او شکیله زوجه حبیب الله. ایو پکې بل یو ماشومه ده چې نوم پته نه لګي. مینوالو سوره د غم او د افسوس خبره ده. پښتون ډس کوي، ماشین ریپټ چلی، خو مخامخ نه ګوري چې دا زنانه دي، دا ماشومان دي او بس ډس پورته کوي. ډیر د غم خبره ده. د یو کور نه د 7 کسانو قتل چې زنانه پکې هم شامل دي، ماشومان پکې هم شامل دي. مینوالو د دې ظلم خلاف دا ویډیو مخکې لازم شیئر کړئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چمکنی پولیس اسٹیشن کی حدود میں چوہ گجر کے مقام پہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. یہ 2 پارٹیز کی آپس میں زمین جائیداد کا تنازع تھا اور اس کے اوپر ایک فریق نے دوسری پارٹی پہ حملہ کر کے گھر پہ 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا جس پہ پشاور پولیس نے فوری طور پہ ایکشن لیا اور اس میں CCPO صاحب اور SSP آپریشن صاحب کی طرف سے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے. جو ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں اس میں سے ایک ٹیم کو میں خود لیڈ کر رہا ہوں ASP چمکنی، اور ایک ٹیم کو SP صدر صاحب لیڈ کر رہے ہیں. SP رورل صاحب خود بھی فیلڈ میں ہیں. اس دوران میں ہم نے مختلف جگہوں پہ چھاپے لگاتے ہوئے ابھی تک 4 سسپیکٹس کو گرفتار کیا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ہماری ٹیکنیکل ٹیم بھی موجود ہے اور فردر ہم ریڈز کر رہے ہیں مختلف مقامات پہ اور ہم ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ باقی جو سسپیکٹس ہیں ان کو بھی جلدی گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کیس میں انشاءاللہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے.